سلامونه دوستانو ته مدار روغ او جوړ خوشاله بوسئ. څنګه دوستانو کولی شو د واتس اپ بلاک شماره خلاصه کو؟ په کومې طریقې سره کولی شو دوستانو؟ څنګه کولی شو د واتس اپ بلاک شماره خلاصه کو؟ ډېری دوستانو موږ ته همدغه میسیج کې وایي چې د واتس اپ شماره چې د هغه دا ډول دوستانو بلاک شوی دی، دا ډول میسیج موږ ته راکوي، کوم چې تاسو په سکرین باندې دوستانو وینئ. وایي دغه موږ څنګه خلاصه کو، په کومه طریقه باندې خلاصه کو؟ نو دوستانو طریقه چې مکمله طریقه تاسو لپاره ښیم. تاسو به لومړی همدغه طریقه وکاروئ چې کومه طریقه زه تاسو ته اوس دغه ویډیو کې ښیم. نو که دوستانو که دغه طریقې هم تاسو لپاره کار ونه کړ، زه یوه بله طریقه پیدا کوم تاسو لپاره تر څو په هغه طریقه باندې هم وکړئ. خو دغه طریقه باندې هم دوستانو 100% کار کوي تر څو تاسو واتس اپ شماره دوستانو جوړ شي او تاسو بیرته ترې ګټه دوستانو واخلئ. نو دې لپاره څه ته ضرورت دی، مکمله ویډیو تر پایه سره وګورئ. ویډیو سکیپ کوئ مه، که چېرته مو ویډیو سکیپ کړه نو تاسو به په طریقه باندې دوستانو نه پوهېږئ. او زموږ چینل مو سبسکرایب کړی نه وي نو چینل هم در سره سبسکرایب کړئ دوستانو. ویډیو هم در سره لایک کړئ او نورو دوستانو سره هم شیر کړئ تر څو هغو دوستان هم له دغې ویډیو څخه برخمن شي. ښه دوستانو څنګه کولی شو واتس اپ شماره خلاصه کړو؟ د دې لپاره ما تاسو ته په ټلیګرام چینل کې دغه ډول ته لیکنه هم دوستانو اچولی دی. دغه کومه لیکنه چې تاسو دوستانو وینئ دغه لیکنه هم درته ایښې دي. تاسو بلاړ شئ ډسکرپشن کې هلته لینک باندې به کلیک واخلئ او تاسو به اتوماتیک یا ډایرکټ بوځي ټلیګرام چینل ته او هلته به دغه لیکنه دوستانو تاسو در سره کاپي کړئ. کله دوستانو لیکنه در سره کاپي کړه، له هغې وړاندې دغه یو support@whatsapp.com دوستانو دغه یو واتساپ موږ دوی ته یو ایمیل لیږو دوستانو، میسیج ورته لیږو. دغه میسیج څنګه لیږلی شو مکمله طریقه در سره وګورئ. دوستانو ویډیو سکیپ کوئ، ما دا هم یوه نوې ښه طریقه ده او دغه لیکنه هم تر ټولو نوې لیکنه ده دوستانو، یوه بهترینه لیکنه ده تر څو تاسو واتس اپ شماره په ډېرې اسانۍ سره دوستانو پرې خلاصه کړئ. نو دوستانو تاسو به څه وکړئ، رابشئ په همدغه لینک باندې دوستانو تاسو کلیک واخلئ. کله چې تاسو په لینک باندې کلیک ووایاست تاسو ته به داسې صفحه دوستانو راشي. تاسو به په لومړي سر کې په دغه ځای کې هغه یو ایمیل ورته ورکړئ کوم ایمیل باندې تاسو غواړئ واتس اپ کمپنۍ ته دوستانو یو درخواست وکړئ، ایمیل ورته وکړئ. نو هغه مو دوستانو کله ورکړه بیا به دغه اتوماتیک دغه support@whatsapp.com دوستانو دغه تاسو ته راشي په دغه TO یعنې ټوکې دوستانو تاسو ته راځي او په سبجیکټ کې به دوستانو تاسو خپله موضوع لیکئ. لومړی راځو په دغه لاندې برخه کې دوستانو په دغه ایمیل کې هغه لیکنه راخلو او دغه لیکنه چې تاسو دوستانو ما کومه درکړې وه هغه لیکنه داسې دوستانو کاپي کړئ در سره. کله مو چې کاپي کړله نو رابشئ همغه ځای ته په دغه لاندې برخه کې به دوستانو دغه لیکنه تاسو ورته پیسټ کړئ. کله مو چې دغه دوستانو تاسو ورته پیسټ کړله، اوس راځو په دغه پورته برخه کې د سبجیکټ نه وروسته دوستانو دغه لیکنه مکمله داسې دوستانو راخلو او دغه کاپي کوو او دغه سبجیکټ دوستانو دغه ترې ختم کوو. کله مو چې دغه دوستانو ترې ختم کړ راځو په دغه سبجیکټ کې موږ تاسو دوستانو ستاسو ته یو ځلې وښیم. دغه سبجیکټ دوستانو وینئ، په همدغه سبجیکټ کې به موږ تاسو دغه کومه موضوع ورته لیکلې دغه دوستانو ورته پیسټ کو. نو دغه موږ تاسو کومه موضوع چې دوستانو دغه ورته لیکلې دی دغه راځو دغه ورته پیسټ کوو. کله مو دوستانو دغه پیسټ کړه، اوس راځو په دغه برخه کې تاسو کومه شماره چې دوستانو وینئ دغه دې ته راځو. له دې څخه دغه ایکس مکمل ختموو، هغه شماره ورکوو چې کومه موږ څخه دوستانو بلاک شوې دی یا موږ څخه هغه شماره چې بنده شوې دی همغه شماره راخلو. په دغه ځای کې دوستانو موږ تاسو څه کوو، ورته پیسټ کوو. همغه شماره دوستانو زه راخلم تر څو ورته پیسټ کړم. ښه دوستانو ما هغه لمبر راواخیستلو، لمبر څخه به تاسو 0 لرې کړئ. دغه د افغانستان کوډ به ورته ووایي، تاسو په هر هېواد کې وایي د خپل هېواد کوډ ورته وښایئ دوستانو. نو کله مو چې لمبر ورکړئ لاندې برخه ته به راشئ. په دغه لاندې برخه کې دوستانو موږ تاسو 2 کارونه به نور هم ترسره کوو چې هغه یور فول نام دی دوستانو او یور واتساپ نمبر دی. راځو په دغه نام برخه باندې دوستانو کلیک اخلو. تاسو به راشئ دغه باندې به کلیک واخلئ. خپل نوم به دوستانو تاسو درته ورته ولیکئ، هغه نوم چې تاسو پرې واتساپ شماره دوستانو لرئ. هغه نوم چې تاسو واتساپ شمارې باندې کوم اکاونټ جوړ کړی دی تاسو هغه ته نوم ورکړی دی. راځئ او نوم به چې کله ورکړئ دوستانو راځو له هغې وروسته به تاسو راشئ په دغه خانه کې به همغه واتساپ شماره ورکئ، کومه شماره چې تاسو غواړئ له بلاک څخه خلاصه کړئ. نو دغه د ما دوستانو شماره مو ورکړله. یو ځلې بیا دغه ویډیو کې تفصیلي معلومات درکوم، تاسو به
په لومړي سر کې دوستانو څه وکړئ، دلته به تاسو راشئ یو ایمیل به ورته انتخاب کړئ. دغه ایمیل نه به تاسو یو ایمیل ورته وکړئ دغه واتساپ کمپنۍ ته. له هغې وروسته به دوستانو هغه کوم لینک تاسو ما درکړی وي دغه لیکنه کې به وي دوستانو، همغه لینک باندې به کلیک واخلئ، تاسو به اتوماتیک دغه صفحې ته راوړي. او په سبجیکټ کې به دوستانو دغه موضوع کومه تاسو ما درکړه هغه موضوع ورته ولیکئ، او بیا به دلته لاندې دوستانو دغه لیکنه مکمله ورته کاپي کړئ او په دغه ځای کې به نمبر ورته بدل کړئ. او وروستی برخه کې دوستانو اوس راځو، وروستی برخه کې تاسو ما وویل چې راشئ خپل نوم به ورکئ او بیا به راشئ په دغه ځای کې به خپل نمبر ورکئ، او بیا به راشئ په دغه آپشن باندې دوستانو کلیک واخلئ. تاسو ایمیل به دغه واتساپ کمپنۍ ته دوستانو وشي. تاسو کولی شئ دغه ایمیل له نورو هغه نه هم دوستانو ته سره کړئ، نورو ایمیلونو نه هم جیمیل څخه هم تاسو یو څو ورته وکړئ پرله پسې په مستقیمه توګه دوستانو یو څو ایمیلونه ورته وکړئ بار بار، تر څو تاسو ایمیلونه ورته ډېر وشي او تاسو واتساپ شمېره دوستانو خلاصه کړئ. یعنې تاسو له نورو شمېرو هم کوشش وکړئ، له نورو ایمیلونو څخه هم کوشش وکړئ تر څو دغه شمېرې ته ورته وکړئ تر څو تاسو شمېره دوستانو درته خلاصه کړي. که دغه طریقې هم تاسو لپاره کار ونه کړ، راتلونکي ویډیو کې به تاسو لپاره یوه بله نوې داسې طریقه راوړم دوستانو چې هغه طریقه شاید له دې نه به هم ښه اوسېږي. خو که دغه طریقې هم کار ونه کړو نو تاسو لپاره بله ویډیو جوړوم دوستانو، خو دغه طریقه هم کار کوي، موږ په خپله هم ازمېیلی دوستانو ښه طریقه ده، ښه کار کوي. نو ویډیو دوستانو تر همدې ځایه که خوښ مې لایک کړئ او له نورو ملګرو سره هم شیر کړئ. تر بل ویډیو چې بیا به راځم